ابو قاسم وای امام ندی د امام شبلی څخه واخیستل. د شبلی قصه درته کوم راځي. امام شبلی وای امام موریدی د سری سقطي څخه واخیستل. سری سقطي وای امام موریدی د امام معرفي کرخي څخه واخیستل. امام معرفي کرخي وای زه چې مورید یم د داوود طایی مورید یم. داوود طایی وای ما علم او طریقت د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و علیهم اجمعین د امام صاحب مبارک څخه واخیستل. څوک تا ته وایي چې وایي څلورو مذهبو امامان موریدان نه وه. امام صاحب مبارک مورید و رد المحتار هغه کتاب دی ما درته ویل چې عرب و عجمو ته ولاړ شه د سعودي در حرم مبارک راونیسه در دا ځای پورې یو ملا ته ورسه چې په ټول پاکستان کې یو مفتي کېږي پلار رد المحتار وایي بیا مفتي کېږي د هغسې نه مفتي کېږي. ورته د رد المحتار د اول سر مقدمه راواړوه په دغه اول سر کې سند ذکر کوي چې امام صاحب مبارک مورید و که نه و. هغه د چا مورید و؟ د جعفر صادق رحمه الله مورید و امام صاحب مبارک. امام صاحب مبارک موریدان څوک په تصوف کې؟ امام صاحب مبارک تصوف کړی و که نه و؟ په مقدمه کې درد المحتار ته لیکي. اوس هغه سړی چې تاسو ته وایي چې وایي تصوف دا د هندوستان یو فلسفه وه. ما تېره جمعه کې درته ویل بعضې خلکو ته تصوف په هندوستان کې پیدا شول دا د هندوستان فلسفه وه. زما سره یو کتاب پروت دی په دې مکتبه کې پرون مې راواخیستی ومې کتي. دغه کتاب تاریخ چې جوړ شوی دی در 1200 کاله مخکې دی. هغه کتاب نوم دی اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامی. د تصوف پر تاریخ باندې 1200 کاله مخکې کتابونه لیکل شوي دي. او نن سبا بعضې ناپوهان خلک زموږ عوامو خلکو ته دا په ذهن کې ورکوي یاره وایي تصوف چې دی دا وایي د هندوستان یو فلسفه ده هندوستان کې جوړه شوه. او عوام خلک هم د دې شیطانت خبرې بس پر غوږ باندې نیولي اسانه یې پر غوږ باندې نیسي. یا ورور حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې مرتاث په مذهب امام صاحب مبارک صحابه لیدلي. راجح قول دا دی امام جلال الدین سیوطی تبیض الصحیفه کې باب پر لیکي چې هغه مبارک اصحاب لیدلي وه. حضرت امام صاحب مبارک مورید و تصوف کې تعلق د څلور امامان د څلورو طریقو څلور سره موریدان ور تصوف سره تعلق درلود. رد المحتار زموږ د مذهب مشهور کتاب دی. په ټوله دنیا کې مشهور کتاب د امام صاحب د مذهب رد المحتار دی چې در عرب او در عجم پورې په هره مکتبه کې پروت دی. په دا اثر کې د رد المحتار الدور مختار باندې حاشیه ده. پر اثر کې الدور مختار کې لیکي چې ابو علي دقاق یو عالم دی زموږ د مذهب هغه مبارک وایي زه چې مورید یم ما موریدي د ابو قاسم نصر آبادي څخه وکړله. زه د هغه مورید شولم. ابو قاسم وایي ما موریدي د امام شبلی څخه واخیستل. د شبلی قصه درته کوم راځي. امام شبلی وایي ما موریدي د سری سقطي څخه واخیستل. سری سقطي وایي ما موریدي د امام معرفي کرخي څخه واخیستل. امام معرفي کرخي وایي زه چې مورید یم د داوود طایی مورید یم. داوود طایی وایي ما علم او طریقت د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و علیهم اجمعین د امام صاحب مبارک څخه واخیستل. څوک تا ته وایي چې وایي څلورو مذهبو امامان موریدان نه وه. امام صاحب مبارک مورید و رد المحتار هغه کتاب دی ما درته ویل چې عرب و عجمو ته ولاړ شه د سعودي در حرم مبارک راونیسه در دا ځای پورې یو ملا ته ورسه چې په ټول پاکستان کې یو مفتي کېږي پلار رد المحتار وایي بیا مفتي کېږي د هغسې نه مفتي کېږي. ورته د رد المحتار د اول سر مقدمه راواړوه په دغه اول سر کې سند ذکر کوي چې امام صاحب مبارک مورید و که نه و؟ هغه د چا مورید و؟ د جعفر صادق رحمه الله مورید و امام صاحب مبارک. امام صاحب مبارک موریدان څوک په تصوف کې؟ امام صاحب مبارک تصوف کړی و که نه و؟ په مقدمه کې درد المحتار ته لیکي. لولا السنتان لهلك النعمان. حفیظ صالحي دمشقي 400 کاله مخکې داسې ملا تېر شوی دی چې 100,000 احادیث په یاد وه. 100,000 حدیث د رسول الله صم په ذهن کې په زړه کې پراته وه. د امام شافعي صاحب د مذهب عالم دی. نبراس په هغه حاشیه کې لیکي زموږ د عقایدو کتاب دی د ده څخه نقل کوي چې دی مبارک وایي دغه د 100,000 احادیثو امام و امام صاحب مبارک چې کله ورځ کامل باندې مورید سو بیا یې دا خبره وکړه لولا السنتان لهلك النعمان. که چیرې مړ سوی وای تصوف نه وای کړي هلاک سوی به وای غټ علم د تصوف را صفاتو. نن مې ځان کمال ته ورسوي چې د علم ظاهر سره مې تصوف هم وکړل. امام مالک رحمه الله د دویم مذهب امام دی د څلور مذهبو کې. ما تېره جمعه هم تاسو ته د هغه قول ذکر کړي چې مرقات کې مولا علي قاري چې زموږ د مذهب مشهوره د احادیثو شرحه ده هغه مبارک لیکي کتاب العلم کې چې امام مالک صاحب څه ویله
ولمن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق فقد تفسق. یو سړی که ملا و خو مورید نه و صوفي نه و دا فاسق دی، دا په خپل علم باندې عمل نه دی کړی. امام مالک صاحب مبارک هم بعض علماء تابعی بولي، راجح قول داري چې تبع تابعی دی. هغه مبارک خلکو ته تصوف په ضروري کوي، مولا که تصوف نه کولو فاسق دی. د څلورو مذهبو امامان څلور سره صوفیه و مریدان و د تصوف سره تعلق. امام شافعی رحمه الله تعالی یو کتاب دی د کشف الخفا په نامه باندې د امام عجلونی رحمه الله کتاب دی، 2 جلد دی، احادیثو کې پروت دی، زما سر دلته سته. او بل کتاب دی د امام قلیوبی رحمه الله، امام شهاجب الدین قلیوبی کتاب دی، د کتاب نوم دی القلیوبی. دواړو مبارکانو دا لیکلي دي. امام شافعی رحمه الله وایي ما ته 3 شان ښه خوند راکوي. ما مخکې هم تاسو ته ذکر کړی. یو چې معاشرة الناس بالتلطف. امام شافعي صاحب مبارک وایي دا مې خوښېږي چې د خلکو سره په نرمۍ ژوند وکړم، وایي دا مې ډېره خوښه ده، هر چا سره د نرمۍ ژوند کوه. وترک ما يؤدي الى التکلف. دویم مې دا ډېره خوښه ده، د تکلیف کار مې نه دی خوښ، هغه کار مې خوښ دی چې د تکلیف خلاص وي، ډېر تکلیف مې په خپل ژوند کې نه دی خوښ. دریم مې چې خوښ دی والاقتداء بطریق التصوف. دریم مې دا خوښ دی چې تصوف پر لار باندې د صوفیو پر لار ولاړ شي. د دریم مذهب امام دی د امام شافعي صاحب مبارک، هغه مبارک وایي فضله کې مې 3 کارونه خوښ دي، دریم کار تصوف دی. امام احمد بن حنبل د څلورم مذهب امام دی رحمت الله تعالی علیه و علیهم اجمعین. لس لک احادیث مبارکان یاد دي. نن می کتاب کې کتل نن امام احمد بن حنبل صاحب د امام شبلی رحمه الله شاگرد دی، دا هغه مرید دی. امام احمد بن حنبل صاحب مبارک فرمایي وای در صوفیه و بهترین قوم ما ته نه معلومیږي، بهترین خلق اهل تصوف دي. یو چا ورته ویل و د تصوف په دا جامه کې خو نه دغه شی ډېر دی، کله کله دا په وجد کې راسي، بې حاله سي، سما کوي، نعتخوانۍ ډېرې کوي، نعتونه سره وایي، هغو ته په جذب کېږي، دا شان ډېر دي. د مبارک ورته پرېږده چې یو ګړی د خپل رب سره خوشحالي وکړي، که نعتونه وایي خو د الله تعالی صفات کړي، د رسول الله سم صفات کړي، د رب سره خوشحالي کوي، یو ګړی یې پرېږدي چې د خپل رب سره خوشحالي وکړي. غذاء الالباب د منظومة الآداب شرح د هغې کې دا واقعه نقل کوي. د امام شبلی چې مې درته یاد کړي چې ما القصه یې درته کوم، د یوه مختصره خبره درته کوم. امام شبلی رحمه الله د امام احمد بن حنبل صاحب هم پیر دی، د امام شافعي صاحب مبارک هم پیر دی. نن مې نزهة الناظرین کتی یو کتاب دی مشهور نزهة الناظرین، هغه کې لیکلي وه چې امام شبلی چې د امام شافعي رحمه الله مجلس ته رالی، امام احمد بن حنبل صاحب مبارک هم ناست، دا استاد و شاگرد دي سره د مذهبو امامان، دا 4 مذهب کې دا 2 مذهب د دوی دي. و امام احمد بن حنبل صاحب امام شافعي صاحب مبارک ته ویله ول دا سړی خو ګرد عمر په تصوف باندې اخته دی، علم ظاهر یې در شا کړی دي، زه به یو څه توجه درته ورکړم چې علم ظاهر ته متوجه سي، دا ډېر علم دی د احادیثو د دې شانه وکړي، تصوف سجلر را وګرځېږي. تر دا وخت امام احمد بن حنبل صاحب مرید سوی نه دی. و امام شافعي صاحب ورته کار مه په لره، صوفیه دي، په صوفیه و کار مه لره، شاګرد یې ډېر ورته متوجه و چې خامخا یې سوال پر کوم. و امام شبلی ته امام احمد بن حنبل رحمه الله ویله ول که د یو سړي څخه په 5 لمنځو کې یو لمونځ قضا و، معلوم نه و ورته چې کوم لمونځ راته قضا سوی دي. قضا سوی دي یو لمونځ دا نه دی په یاد چې د سهار و که د ماپښین و که د مازدیګر و که د ماښام و که د ماخستن و، اوس به سړی د کوم وخت لمونځ راګرځي، یقیني ده چې قضا سوی دي، خو ورته معلوم نه دی چې د کوم وخت دی. هغه پیر صاحب هغه صوفي ته یې وویل، دغه عالم سوال پر وکړي د 4 مذهب امام احمد بن حنبل صاحب. و امام شبلی چې دته متوجه سو باره ورته ویل ول دغه سړي زړه د خدای غافله دی چې د ده سره لمونځ قضا سوی دی، په دې هم نه دی خبر چې د کوم وخت لمونځ دی، زړه یې د الله څخه غافله دی. دې سړي ته به 5 سره لمونځ را وګرځوه، ادب ورکړه چې د خدای سره یې زړه متصل سي چې بل وخت یې عبادت یې هېر نه سي. وایي دا چې ورته ویل امام احمد بن حنبل صاحب مبارک دومره ډېر وژړل، د ژړا څخه بې سده سو چپه سو. امام شافعي صاحب مبارک ورته ویل چې په اوښ کې رالی، ول درته ومې ویل چې کار مه په لره، ول دا څومره جوره خبر راته وکړه. یقیني چې د سړي زړه د الله تعالی سره تړلی دی، هغه به څنګه لمونځ هېرېږي
چې د یو سړي لمونځ دغه لایق دی چې زما سره کم وخت لمونځ قضا و نو زړه یې غافله دی زړه غفلت په چش لرې کېږي د تصوف او د اولیاو مجلس ته ورسه صحبت ته د صالحانو ورسه د اولیاو په مجلس کې کښېنه موردي وکړه چې د زړه غفلت یې در ختم کړي ستا زړه د خدای تعالی سره در وتړي مقصد مې دا و چې دا څلور سره امامان د مذهب چې وه دا مریدان وه څوک چې تا ته وایي چې د مذهب امامانو تصوفونه نه وکړي دا ناپوه دي خبردار نه دي څلور سره د مذهب امامانو تصوف کړي وه د کتابو حوالې مې درکړي امام نووي رحمه الله وایي د تصوف پنځه مقاصد دي اصول طریق التصوف خمسة اول شی د تصوف مقصد داری تقوا کوه دویم داری په قول و فعل کې د حبیب علیه السلام د سنتو اتباع وکړه دریم داری د الله تعالی ته متوجه سره د مخلوق څخه ځان راجلا کړه څلورم داری د خدای تعالی رضا په لږو په ډیر کې طلبوه پنځم داری الله جل په پټو په ښکاره کې خپل رب یاد ولره که دغه پنځه شیان په چا کې پیدا سول دا رشتاګو صوفي دي نو خلاصه او مقصد مې د بیان دا دی چې تصوف په اسلام کې اهم علم حقیقت کې په دین باندې عمل کول تصوف د دې لار ده د تصوف سره به مسلمان تعلق جوړوي مریدان کېږي به د تصوف او د مریدانو سره د اولیاو سره په رابطه کې سي ضرور مریدان سي که غواړي ما مخکې درته وویله که تاسو غواړئ چې د نوې زمانې د جدیدو فتنو څخه ځان محفوظه وساتئ خپل دین و ایمان محفوظه وساتئ خپله عقیده محفوظه وساتئ په خپل زړه لار باندې ولاړ سئ د اولیاو د تصوف سره تعلق جوړ کړي خو هغه خلک چې د رښتیاګو پیران دي هغه خلک چې عقیده یې پر اهل سنت والجماعت باندې جوړه وي که په نامه د پیري باندې وي خو تا ته د پنجپیرتوب او د بې مذهبۍ خبرې کوي د دې پیره سم ځان ګوره ما درته ویله چې داسې خلکو بیا یې به تصوف په نامه باندې چې نوم به د تصوف استعمالوي کوم چې حقیقي تصوف دي د خپل زړه لار تا ته ښیي د پلار د نیکه لار درته ښیي عقیده د اهل سنت درته ښیي د هغو سره تعلق